امیر چې د مکناټن مخې ته ورسېد نو یوه لنډه شیبه تم سو او سترګې پورته کړې او د انګریز استازي هیښو سترګو ته یې په عاجزۍ وکتل. مخکې له دې چې د دوی ترمنځ یوه خبره هم وسي، امیر په چټکۍ سره ځان کړوپ کړ او په دواړو لاسونه د مکناټن د راسته لاس خواته نیمچه ټوپ کړل. مکناټن هم په غیر ارادي توګه لاس ور اوږد کړ. امیر د مکناټن لاس پر خپل مخ د ښکلولو په ډول کښېښود او تر هغو چې د مکناټن غږ وانه ورېد، سر یې د هغه پر لاس هماغسې ځوړند نیولی و. دوست محمد خانه، سلام، ښه راغلاست. ښه راغلاست، ډېر خوشحاله یم چې تاسو وینم. او د مکناټن له همدغو خبرو سره امیر د هغه لاس پرېښود او د اوښکو ډکې سترګې راپورته کړې. امیر ولې او څنګه وژړل؟ ښایي په خپله هم نه پوهېده. ښایي دا د انتهایي بېوزلۍ او د ذلت اوښکې وي چې بې اختیاره د امیر له سترګو راتوېدلې. امیر د افغانستان پخوانی واکمن و چې ډېرو خلکو یې ان د لاسونو د ښکلولو ارمان درلود، خو اوس دی د خپل کافر دښمن د لاس ښکلولو ته اړ سوی و. مهرباني وکړئ دننه راسئ، بهر ساړه دي. او له دې ویلو سره مکناټن امیر ته شا کړه او د دالان پر لور روان سو. امیر بې له دې چې خوله پرانیزي مکناټن پسې روان سو. امیر سترګې مځکې ته نیولې وې او شاوخوا ته یې نه کتل. د خجالت احساس یې درلود، داسې انګېرل چې که پورته او شاوخوا وګوري نو اشنا څېرې به وویني. امیر دغه شیبه بې له مکناټن نه هیڅ چاته د کتلو جرأت نه درلود. هغه امیر چې یو مهال په کابل، غزني، کندهار او هرات کې د سدوزو پر لښکرو په نیمه شپه کې زړور بریدونه کول، اوس یې په خپل کابل کې د سترګو د غړولو زړه نسو کولی. امیر نه پوهېده چې بهر هوا څومره سړه وه، خو کله چې مکناټن ته مخامخ په یوې روښانه کوټې کې پر نرمې څوکۍ کښېناست، د لومړي ځل لپاره یې د راحت تودوالی احساس کړ. همدغه انګریز مکناټن چې د امیر ژوند او د هغه د ټولې کورنۍ ژوند یې په واک کې و، له امیر سره په درناوي او ادب خبرې پیل کړې او څو ځلې یې ورته ویله چې د یو کورنۍ خوندې دي او دی باید هیڅ ډول اندېښنه ونه کړي. امیر چې په ټکي انګریزي نه پوهېده، دې ته هم په حیرت و چې مکناټن ورسره په روانه فارسي خبرې کولې او امیر خوشحاله و چې د انګریز استازي سره نیغ په نیغ او بې لجباړونکې خبرې کوي. امیر مکناټن ته وویل، زه پر خپلو کړنو پښیمانه یم، هیله کوم زما ګناوې راوبخښئ. زه ستاسو سره د بخښنې او مهربانۍ هیله لرم. دوست محمد خان او مکناټن څو ساعته خبرې وکړې. د شاشجاع په اړه وغږېدل، د بخارا د امیر، د بلخ د حاکم او د میر مسجد خان، د اکبر خان او د امیر د اسیرې کورنۍ په اړه هم وغږېدل. مکناټن له امیر نه وپوښتل چې آیا غواړي چې شاشجاع ته بیعت وکړي او د هغه په سلطنت کې یو مقام وټاکل سي؟ امیر په ځواب کې ورته وویل، ستاسو مرحمت پر ما خورا ډیر دی، خو تاسو ته استدعا کوم چې ما شاته ونه سپارئ، هغه به زما سر پرې کړي. هیله کوم ما له خپلې کورنۍ سره په خپل خدمت کې وساتئ. امیر په دې نه و خبر چې انګریزان افغانستان ته د تل لپاره نه و راغلي او د وتلو هوډ یې درلود. دوست محمد خان فکر کاوه چې دننه په افغانستان کې به د خپلې کورنۍ سره د انګریزانو لخوا وساتل سي. مکناټن ویل، تاسو ستړي یاست، لطفا استراحت وکړئ او پاتې خبرې به راتلونکو ورځو کې وکړو. امیر چې یوازې سو نو د ارامښت احساس یې ډېر سو او داسې یې وانګېرل چې د ژوند تر ټولو ستره غوټه پرانیستل سوې وي، نور یې د شرم او خجالت احساس نه درلود. مکناټن چې امیر رخصت کړ نو لومړی لارډ اکلن ته لیک ولیکه او دوست محمد خان د تسلیمېدلو خبر یې ورکړ. په لیک کې دا هم ولیکل چې شاشجاع به وهڅوي چې امیر وبخښي، خو دا اندېښنه یې هم ولیکله چې امیر او شاه به دواړه په کابل کې په سوله کې ژوند ونه کړي او دته به سرخوږی جوړ کړي. مکناټن خپل مشر ته دا هم ولیکل چې دوست محمد خان به په نږدې راتلونکي لودیانې ته ولېږدوي چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. که څه هم چې دوست محمد خان 2 ځلې د انګریزانو پر خلاف د جهاد اعلان کړی و، خو مکناټن د امیر اسیر ساتل شاشجاع ته د هغه تر سپارلو د انګریزانو په ګټه ګڼل. مکناټن چې د شاشجاع له بې کفایتۍ په تنګ و، دوست محمد خان ورته د کار سړی او هوښیار سړی معلوم سوی و. انګریز استازي دا هم انګېرل چې که شاشجاع په راتلونکي د برطانوي هند اوامرو نه سرغړونه وکړي نو امیر به د هغه د ډارولو لپاره وکاروي. لارډ اکلن ته تر لیکلو وروسته مکناټن غوښتل چې بالاحصار ته ولاړ سي او شاته د امیر د تسلیمېدو خبر ورکړي، خو خپل مرستیال برنس ور په یاد سو او سملاسي یو خبرچي ورولېږه چې برنس ورته راولي. د افغانستان د یرغل پر مهال برنس تمه لرله چې دی به انګریز استازی وي، خو مکناټن چې د لارډ اکلن سیاسي مشاور و په دغه دنده وټاکل سو. د دې کار یو لامل ښایي دا و چې برنس اصلا په افغانستان د انګریز د پوځي یرغل او په واک د شاشجاع له کښېنولو سره مخالفت درلود. برنس له 1813 کال راهیسې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې سفرونه کړي وو او څو ځلې له دوست محمد خان سره لیدلي وو او د امیر وړتیا او ځیرکتیا ښه پوهېده. هغه فکر کاوه چې ان تر شاشجاع دوست محمد خان د انګریزانو ښه متحد کېدای سي.
په 1838 او 1839 کلونو کې برنس په کابل کې د امیر میلمه و او څو وارې د برطانوي هند او امیر دوست محمد خان ترمنځ پیغامونه هم تبادله کړل. مکناټن بیا د برنس د لیدلوري مخالف او واک باندې د شاشجاع پرېښودل یې ټینګار درلود. د دوی دواړو دریځونه د برطانوي هند چارواکو ته څرګند و او کله چې په افغانستان د یرغل پرېکړه وسوه نو ډیلي او لندن لپاره د شاشجاع ترڅنګ د انګریز استازي په توګه تر مکناټن بل څوک غوره نه ښکارېده. برنس د انګریزانو له چوڼۍ د باندې د کابل ښار په خرابات سیمه کې استوګنه کوله. د خرابات سیمه د برنس تر مرګ وروسته هم د کابل د جنسي کارګرانو او سندرغاړو اډه بلل کېده. واکې برنس ښه او ځواکمن میراث پرېښی و. برنس د خپلو جاسوسانو سره د اړیکو ساتلو او دغه راز د عیاشي کولو په خاطر نه غوښتل چې د پوځي چوڼۍ دننه واوسېږي. د دغه راز په خپل کور کې په آزاده توګه افغان قومي مشرانو ته مېلمستیاوې ورکولې. د مکناټن خبر چې لا د برنس کور ته نه ورسېدلی چې منشي مونلال برنس ته د امیر دوست محمد خان د تسلیمېدو خبر ورکړ. که د افغانانو او انګریزانو په لومړۍ جګړه کې کوم جاسوس ته د ښه کار میډال ورکول کېدی نو تر مونلال زوشتي یعنی کشمیري بل هیڅوک وړ نه و. د غازیانو د مشرانو له وژلو نیولې د متضادو تړونونو په جوړولو د تفرقې په خپرولو کې مونلال انګریزانو ته خورا ستر خدمتونه وکړل. خو دغه تکړه جاسوس تر 11 کلنۍ وروسته په تنګدستۍ او خاریو کې سخت لالهانده شو. مونلال د امیر دوست محمد خان د بیوګرافي لیکوال هم دی چې اثر یې په خپل ډول کې بې جوړې ګڼل کېږي. د شخصي خاطراتو څو جلده چې ویل کېږي د افغانستان او انګریزانو د لومړۍ جګړې ډېر رازونه پکې ثبت شوي وو له بده مرغه ترې تم شول. برنس سملاسي ځان چمتو کړ چې د مکناټن استوګنځای ته ورسي او دوست محمد خان وویني. برنس له مکناټن سره د لیدلو پر مهال ځان بې خبره وشود. د انګریزانو په پیچلي سیاسي او اداري سیستم کې مامورینو ته ګرانه پرېوته چې له خپلو رئیسان ځان ډېر هوښیار او باخبره وشي او برنس هم په همدې قاعدې ښه پوهېده. مکناټن چې خپل سیاسي مرستیال ولید نو بې له دې چې خپل لیک ور په یاد وي ورته وویل برنس حیرانوونکی خبر درته لرم. امیر دوست محمد خان موږ ته تسلیم سو. برنس بې له ځنډه ورته وویل او زما خدایه رښتیا همداسې ده؟ دا خو ډېر ښه خبر دی. مکناټن له دوست محمد خان سره د خپلو خبرو غورچاڼ برنس ته ووایه. خدای ورته ونه ویله چې لارډ اکلین ته د امیر د سرنوشت د ټاکلو په اړه لیک استولی دی. مکناټن برنس ته وویل زه غواړم امیر په لودیاني کې له خپل حرم سره یو ځای سي. برنس شاته مو احوال ورکړی؟ مکناټن نه سبب ورته وایم ډاډه یم چې هغه به سملاسي د دوست محمد خان اعدامولو غواړي. برنس هو که اعدام نه لږ تر لږه ړوند خو به یې کړي. تاسو خو به شادې کار ته پرې نه ږدئ؟ مکناټن نه زه غواړم هغه ژوندی وساتو. ما ته یې ژوندی ساتل تر وژلو ګټور ښکاري. ته څه فکر کوې؟ برنس دوست محمد خان د کار سړی دی او ژوندی او روغ ساتل یې 100 وارې تر وژلو ګټور بولم. که شاه خپل سر ته پرېږدي نو ټول بارکزي به ووژني. برنس له مکناټن سره تر خبرو وروسته له هغه اجازه واخیستل چې له دوست محمد خان سره وګوري او هغه ورته ویل چې هغه ستړی ښکاري خیر دی ورسره لنډې کړه سبب دواړه په تفصیل ورسره وغږېږو. برنس کم 2 کاله وروسته امیر دوست محمد خان ولید. هغه ډېر ډنګر په نظر ورغی. 40 کلن امیر دوست محمد خان ورته 50 کلن بوډا ښکارېده. د امیر په ژیره کې ډېر سپین وریښتان لیدل کېدل او پر تندي او د سترګو په شاوخوا کښې د بخارا د بند ترخې لورایې لیدل کېدې. امیر برنس په لومړي نظر کې وپېژنده او تود روغبړ ورسره وکړ. امیر برنس زما ملګریه له لیدلو دې ډېر خوشحاله شو. برنس امیر ته هرکلی وکړ او ورته وویل چې تاسو ته د سولې د انتخابولو له کبله مبارکي وایم. تاسو ډېره معقوله او ښه پرېکړه وکړه. موږ ستاسو د میلمه پالنې لپاره چمتو یو. برنس د مکناټن د سفارش خلاف له امیر سره د شپې تر نیمایي پورې بانډار وکړ. امیر ورته د بخارا د زندان د سختیو خبري وکړي او برنس ډاډ ورکړ چې په خپل ټول وس به د هغه د ښې میلمه پالنې لپاره هڅې وکړي. امیر هغه شپه آرام بیده سو. په تېرو 2 کلونو کې داسې آرام نه و بیده سوی. امیر هر څه شاته پرېښي وو، هر څه یې بایللي وو او د نور هیڅ شي د بایللو اندېښنه یې نه لرله. امیر ولې تېر کال تسلیم نه سو؟ ولې بخارا ته له تیښې د مخه یې ځان انګریزانو ته ونه سپاري؟ تیر کال امیر ته د انګریزانو د پوځي ځواک اټکل نه لګېده. په دې باور و چې که جهاد اعلان کړي نو د الله تعالی په مرسته به کفارو ته داسې ماتې ورکړي چې بیا به هیڅ کله مسلمانانو ته په بدو سترګو ونه ګوري.
امیر له خدای نو خاطرې سوی خو پر جهاد پوره ایمان بایللی و. شاشجاع د پنځمې په ورځ دربار درلود. د سهار له 10 بجو نه تر 12 بجو پورې به شاه په خپل دربار کې د خلکو عرایض او شکایتونه اوریدل او د اجراءاتو امرونه به کول. شاه د خلکو د ژوند او مرګ پریکړې کول. چاته به پیسې ورکړي، څوک به په مرګ یا بند محکوم کړي. شاه خلک ځان ته نږدې نه پرېښودل، ان د خپل لاس د ښکلولو فرصت هم نه ورکاوه. شاشجاع خپل رعیت ته په ډیره ټیټه سترګه کتل او هیڅ ډول عاطفي اړیکې نه ورسره لرلې. د شاه له اند افغانان په دوو شیانو ښه پوهېدل. هغه د خپل زړه خبرې یوازې له نږدو انګریز مشاورینو سره کولې او تل به یې ویل چې این قوم سگرامن خوب میشناسم، برای پول همه چیز را میفروشند، اینان را باید مثل مگس کشت و هیچ رحمی نباید به آنها کرد. د 1840 میلادي کال د نومبر په دغه پنجشنبې د شاشجاع دربار ونسو. امیر له انګریز استازي نه د امیر دوست محمد خان د تسلیمولو خبر واورید. شاه له خوشحالۍ په جامو کې نه ځاید. هغه مکناټن ته ویل دا خاین راولي ماته چې د خیانتونو سزا یې ورکړم. شاه فکر کاوه چې انګریزان به دوست محمد خان دته وسپاري، خو کله چې د مکناټن نه واورېدل چې دوست محمد خان انګریزانو ته پناه راوړي او د هغه میلمه دی، نو ډېر ناهیلی سو. شاه په وارو مکناټن ته ویل چې پر دوست محمد خان باور ونه کړي، هغه د لستوڼي مار دی چې سر یې باید پریسي. مکناټن شاه ته ویل چې امیر به لودیانه کې د انګریزانو تر نظارت لاندې ونیول سي. ښه خبره دا ده چې ستاسو دښمن مات سوی او ستاسو د سلطنت سټې نورې هم ټینګې سوي دي. شاه دوست محمد خان باید حد اقل په عام مازر کې ماته بیعت وکړي او د خپلو ګناو بخښنه وغواړي. مکناټن ستاسو خاطر دې راحته وي، زه به ډېر ژر ستاسو حضور ته حاضر کړم، خو تاسو ته استدعا کوم چې پر بخښنې فکر وکړي او له غچ اخیستلو تېر سي. موږ پوهېږو چې امیر ستاسو او ستاسو د واکمنۍ تر ټولو سخت دښمن دی، خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ به اجازه ورنکړو چې ستاسو په وړاندې یو غلط ګام هم واخلي. شاه نور له مکناټن سره خبره ونه پیچل، خو فکر ټول د دوست محمد خان په وژلو راټولو. شاه پوهېدی چې انګریزان به هغه ده ته په لاس ورنکړي چې چارماري یې کړي. شاه دا هم ونه غوښتل چې سیال یې د ده په بېواکۍ پوه سي. شاه غوښتل چې دوست محمد خان ته وښیي چې دی د افغانستان اصلي واکمن دی او انګریزان یوازې د ده مرستې لپاره راغلي دي. د انګریزانو عجیبه سیاست و. دښمن یې د وژلو پر ځای د میلمه په توګه ساته او مصرف یې ورباندې کاوه. دغه سیاست د نور ولسونو په پرتله د افغانانو لپاره تر ټولو غیر عاقلاني ښکارېده. افغانانو دښمن څه چې خپل ورونه او اولادونه د واک او ګټو لپاره وژل، که هغه افغانانو له انګریزانو لږ تر لږه دغه سیاست زده کړی وی، نو ښایي د ډېرو انسانانو د وژل کېدو مخ نیول سوی وی. افغانان که څه هم ځانونه مسلمانان ګڼي او په اسلام کې د ژوند اخیستل ستره ګناه او بخښه لوی ثواب بلل کېږي، خو د یو بل په وژلو کې یوه شیبه هم صبر نه کوي. شاه له مکناټن سره خپل د درباري چارو مشر عبدالشکور اسحاقزی امیر ته د ښه راغلاست د پیغام د لیږلو لپاره واستوه، خو دوست محمد خان د شاه له پیغامچي سره له لیدلو ډډه وکړه. امیر له مکناټن سره په دوهمې لیدنې کې هغه ته په زاریو سو چې شاه ته یې ونه سپاري. امیر زه له تاسو هیله کوم چې ما ووژنئ، خو شاه ته مې مه سپارئ. مکناټن تاسو زموږ میلمه یاست او موږ به ستاسو د خوندي ساتلو لپاره ټول اړین اقدامات ترسره کړو. تاسو اندېښنه مه کوئ، موږ پوهېږو چې که د شاه لاس تاسو ته ورسېږي نو تاسو به یوه شیبه هم ژوند ونه کړئ. شاه په هیڅ ډول ستاسو بخښنې ته نه چمتو کېږي. ما ډېره هڅه وکړه، خو هغه یوازې تاسو ته د سختې سزا غوښتنه کوي. دوست محمد خان او شجاع الدوله په رښتیا هم چې له یو بل نه بېحده کرکه کوله او د یو بل د وژلو لپاره هر څه کولو ته چمتو وو. عجبه خو دا وه چې دواړو افغان مشرانو له یو بل نه انګریزانو ته پناه وړې وه او هر یوه هڅه کوله چې انګریز ته ډېر ځان ورنږدې کړي او د دې کار لپاره په څرګنده سیالي کوله. که څه هم چې شاه د انګریزانو اصلي متحد و او د هغه په مټو د افغانستان تاج و تخت ته رسېدلی و، خو امیر هم تل انګریزانو ته د دوستۍ پیغام ورکړی و. دواړه مشران په دې ښه پوهېدل چې یوازې د انګریزانو په ملاتړ کولی سي چې په افغانستان کې واکمن پاتې سي او دواړو له انګریزانو د مرستې او ملاتړ تمه کوله. که څه هم مکناټن شاه پلوی او برنس امیر پلوی و، خو دواړو نه غوښتل چې شاه او امیر روغه وکړي. اصلا د شاه او امیر ترمنځ روغه او سوله ناممکنه وه. یا باید شاه وی یا امیر. د ګډ حکومت تصور نه کېده. د انګریزانو د سیاست بنسټ خو له سره ډیواید ان رول وو او هیڅکله یې نه پرېښودل چې د شاه او امیر ترمنځ د اعتماد او باور مزي ټینګ سي. که شاه او امیر روغه کړې وای او له یو بل سره د جګړې پر ځای د همکارۍ لاسونه ورکړي وای، نو څه به سوي وای. د جمعې په ماښام د شاه د امر سره سم له بالاحصار نه د اسونو په ګاډي کې رنګارنګ خواړه د امیر استوګنځای ته ورسول سول. شاه غوښتل چې په دې ډول هرکلي کولو امیر ته ووایي چې دی واکمن او ولی نعمت دی، خو امیر د شاه رالیږلي سوغاتونه او ډوډۍ بیرته مسترد کړل. دا کار شاه ته څرګند سپکاوی و. امیر غوښتل چې شاه ته ووایي نه،
ته تش په نامه پاچا یې. امیر په راتلونکې اونۍ کې هم د مکناټن او برنس پرله پسې بلنې رد کړې چې ویل یې د شا لیدلو ته ورسي. خو امیر دواړو ته ویل چې زه شاته نه تاسو ته تسلیم سوی یم. د امیر د تسلیمېدو خبر په کابل کې هم خپور سوی و. ځینو دا خبر نه مانه او د انګریزانو درواغ یې باله. خو ځینو نورو بیا فکر کاوه چې امیر ته به ډېر ژر په عام محضر کې سزا ورکړل سي. په دې لړ کې شاه ځان ډېر تر فشار لاندې احساساوه. امیر د خلکو له سترګو پټ او د انګریزانو په کلاوو کې او د شاه له واک نه بهر و. د شاه تر ټولو ستر دښمن په همدې ښار کې او شاه هېڅ نسو کولی. شاه په وارو له مکناټن غوښتلي و چې لاقل امیر دربار ته د بیعت کولو لپاره راولي. خو مکناټن په یوې یا بلې بهانې دغه کار ځنډولی و. شاه ان ځینې قومي مشران مکناټن ته په مرکه استولي چې امیر بیعت کولو ته وهڅوي. خو انګریز استازي ورته ویلي و چې امیر ناروغه دی او استراحت اړتیا لري. د نومبر د 12 په ماښام مکناټن د امیر لیدلو ته ورغی او ورته ویل چې د سفر لپاره ځان چمتو کړي. سبا سهار تر لمانځه وروسته امیر دوست محمد خان د لسو انګریز منصبدارانو په مشرۍ د 120 هندي سپاهیانو په کاروان کې د کابل ختیځ کې د ننګرهار پر لور روان سو. امیر چې له کابل نه ووت نو د آرامۍ سایه وایستله او ډاډه سو چې د شاشجاع له منګلو وخوت. د امیر کاروان تر 2 شپو او 3 ورځو وروسته د نومبر د 15 په ماښام جلال آباد ښار ته ورسېد او د انګریزانو په اډې کې تم سول. په جلال آباد کې د امیر مشر زوی افضل خان هم ورسره یو ځای سو. د نومبر پر 18 امیر د لودیانې په لور وخوځېد او د ډسمبر په میاشت هلته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. د امیر کورنۍ د هغه مهال د اشرافو او واکمنو په څیر ستره وه. امیر دوست محمد خان 9 ماینې، 21 ژندې، 102 وینځې او 120 مریان لرل چې وروسته بیا دغه شمیر ان 1100 ته ورسېد. امیر په لودیانې کې په هماغه ځای کې استوګن سو چې تر ده د مخه شاشجاع پکښې و. انګریزانو د امیر د خیلخانې د لګښت لپاره 50,000 روپۍ میاشتنۍ وټاکله. دوست محمد خان د انګریزانو تر وزرو لاندې په آرام سو، خو دننه په افغانستان کې د هغه د جهاد تخم وخوړېد. د غچ اخیستلو لشکر. د الکساندر برنس وژنې په افغانستان کې د انګریزانو د واک سټې ولړزولې. انګریزان حق پک یا د دوی په خپله خبره شاک سوي وه. دوی هیڅ نه ګڼله چې ایله په 2 ساعتونو کې یو خودجوشه حرکت به داسې بوږنوونکې پایلې ولري. انګریزان چې له لسیزو راهیسې په ګاونډي هند پاچاهي چلوله له داسې یو ګواښ سره نه و مخ سوي چې د یو جګپوړي انګریز چارواکي وینې پکې توی سي. په هندوستان کې به چې حالات ډېر خراب سول نو خلکو به ایله سوله ییز هرتال وکړ. دوکانونه به وتړل، کاروبار به یې پرېښود او پر سړکانو به کښېناستل. وسلو او د انګریزانو د وژلو ګواښ به نه و. له اسټرالیا نیولې تر کاناډا پورې د انګریزانو تر زبېښاک لاندې هیوادونه دومره ډېر و چې د دوی په خبره لمر به د انګریز پر امپراتورۍ نه ډوبېده. او که په افریقا کې و که په اسیا کې انګریزانو د دوی پر خلاف د ملي او سیمه ییزو مخالفتونو د ګواښونو پوره جاج درلود. په نورو هیوادونو کې به چې خلکو ډېر ورانی وکړ نو کورونه او ګودامونو ته به یې اور واچوه او د انګریزانو سیمه ییز نوکران به یې ووژل. ټولو کې یو ډول پوهاوی و چې که انګریز ووژل سو هغه هم جګپوړي چارواکي نو انګریز پوځیان به ټولې سیمې ته سختې سزاګانې ورکړي. په 1840 کال کې یوې ډلې افراطي هندوانو په ګجرات کې د انګریزانو په خلاف قیام وکړ. بلواګرو د انګریزانو د لسګونو هندو مستخدمینو سربیره یو انګریز پوځي هم وواژه. له دې پیښې 3 ورځې وروسته د انګریزانو لښکر په سیمه کې په ټولوژنې لاس پورې کړ. نارینه، ښځې، ماشومان او زاړه هر څوک چې به د بلواګرو په سیمه کې وموندل تر چړو او مردکیو به یې تیر کړل. انګریزانو په وژنو بسنه ونه کړه او کلي او کروندو ته هم اور واچوه. سلګونه کورونه یې وسوځول. انګریزانو د دغه ډول عمومي مجازاتو له لارې سیمه ییزو خلکو ته دا پیغام ورکوه چې د یو انګریز وژل څه ډول پایل لرلی سي او دا چې په هند کې هیڅوک او هیڅ ډله هیڅکله د دې جرأت ونه کړي چې انګریزانو ته ګواښ متوجه کړي. عجیبه خو لا دا وه چې د هند په نیمه قاره کې د انګریز پوځ 80% پوځیان سیمه ییز خلک وو. یعنې انګریزانو د خپلو سیمه ییزو ګوډاګیو سرتیرو په لاس د سیمې خلک وژل او ځپل. د شوربازار تر بلوا وروسته مکناټن د انګریزانو د سزا ورکولو دودیزې تګلارې ته مخه کړه او د انګریز پوځیانو عمومي قومندان تورن جنرال ویلیام الفرنستون ته یې ویل چې د مجازاتو لښکر چمتو کړي. 50 کلن ویلیام جورج کیت الفرنستون تر افغانستان د مخه د انګریزانو او د فرانسې د امپراتور ناپلیون بناپارت ترمنځ په مشهورې جګړې واترلو کې ښه ځلېدلی و.
واترلو د رني بلجیم یوه سیمه ده او په 1815 میلادي کال کې په همدغې سیمې کې ناپلیون له انګریزانو حیرانونکې ماتې وخوړه چې د ناپلیون د امپراتورۍ د ناکامه کېدلو لامل هم شوه. د انګریزانو په تاریخ کې د واترلو جګړې ته په خورا درناوي او ویاړ کتل کیږي او تر نن ورځې د لندن ځینې مشهورې سیمې او واټونه په همدې نامه یادیږي. همدغه د واترلو جګړه وه چې فرانسویان یې انګریزانو ته مات کړل. الفنستون په واترلو جګړې کې د زړورتوب او د فرانسویانو د پیاده ځواکونو په ماتولو کې د ښه مهارت او زړورتیا ښودلو له کبله د انګریزانو په پوځي او سیاسي کړیو کې ډېر شهرت وموند او ډېر میډالونه یې ګټلي وو. الفنستون خپل ټول ژوند پوځ ته وقف کړی و او له همدې کبله هیڅکله واده ونه کړ. دی په 1815 کال کې په یو ډول ناروغي اخته شو او له همدې کبله څو کاله په لندن کې پاتې شو. تر هغه چې په 1840 کال کې لارډ اکلن ترې وغوښتل چې په افغانستان کې د انګریزانو عمومي قومندان شي. د الفنستون له انده د افغانستان د یرغل جګړه پای ته رسېدلې وه. دوست محمد خان مات سوی و او اوس په افغانستان په اصطلاح د راج وخت و او دی د راج کولو لپاره چمتو. مکناټن او الفنستون د الکساندر برنس د وژل کېدو د ورځې په مازدیګر د کابل په بیبي محروز سیمه کې د انګریزانو په پوځي قومندانۍ کې فوق‌العاده غونډه لرله. په غونډه کې د دوی ترڅنګ دوه نور انګریز جنرالان او د استخباراتو مشر هم ګډون درلود. مکناټن د غونډې مشري کوله او په ویرجن غږ ویل د مرحوم برنس وحشانه وژنې دلته هر څه بدل کړل. موږ اوس په جنگي حالت کې او بلواګرو ته باید غاښ ماتونکی ځواب ورکړو. الفنستون افغانستان ته نوی راغلی و او تر اوسه لا د هیواد د وضعیت او پکښې د مطرح کسانو په اړه ډېر نه پوهېده. ځکه خو یې وپوښتل بلواګر څوک دی؟ مشر یې څوک دی؟ ولې یې برنس وواژه؟ مکناټن د استخباراتو مشر جوفري هننګټون ته په حیرانتیا وکتل او واکې ورته ویل دی لا تر اوسه بېخبره دی. د استخباراتو مشر لومړی ستونی صاف کړ او بیا یې ویل جنرال صاحب بلواګر یوه ډله وحشي لغړیان دي. دوی یو مشر نه لري خو د برید په ورځ امین الله خان لوګري او عبدالله خان اڅکزي دواړو بلواګر وپارول. زموږ راپورونه ښیي چې د بلواګرو شمیر تر 200,000 لږ دی خو ځینې پکښې وسلې لري. الفنستون په بیړه ترې وپوښتل څه ډول وسلې؟ جوفري ټوپکان. الفنستون درنه وسله یعنی توپونه خو نه لري؟ جوفري نه زموږ د راپور له مخې درنه وسله نه لري. مکناټن دواړو ته ویل ښه نو ستاسو پلان څه دی؟ څنګه یې باید پیل کړو؟ الفنستون چې ځان تر هننګټون مشر ګڼه ویل زه به د پیاده ځواک یوې ټولۍ ته امر وکړم چې ښار ته مارش وکړي او د برنس وینې غچ واخلي. وخت دی چې دې وحشي افغانان ته وروښیي چې بغاوت کول څومره بدې پایلې ورته لري. هنګټون د الفنستون د غچ اخیستلو له تګلارې سره موافق و خو د دې کار لپاره یوازې د پیاده ځواک یوه ټولۍ کافي نه ګڼله. نو ځکه یې ویل زه وړاندیز کوم چې یوه ډله سواره او توپچي ځواکونه هم ولېږي چې د مقاومت په صورت کې دښمن ته سخت ګزارونه ورکړي. دواړو مکناټن ته وکتل چې د هغه نظر څه دی. مکناټن ویل تاسو دواړه تر ما په دې چاره ښه پوهېږئ خو زه فکر کوم چې د ښار دننه توپچي ځواک او درنو وسلو ته به ډېره اړتیا نه وي. الفنستون ورته ویل سمه ده زه به سملاسي د بیړني تیارسي امر ورته وکړم او سبا به ځواک چمتو کړو چې بل سبا سهار وختي ووځي. په داسې حال کې چې انګریزانو د کابلیانو د مجازاتو تګلاره جوړوله د کابل په بلې څنډې کې عبدالله خان او امین الله خان له خپلو ملګرو سره غونډه درلوده. دوی بیا پر دې سلا مشورې کولې چې څنګه د انګریزانو د خشم را روان سیلاب په وړاندې ودرېږي. په همدغه ورځ چې انګریز مشرانو غونډه کوله د امین الله خان میلمستون هم له خلکو ډک و. شاوخوا 80 تن نارینه په یوې کوټې کې سره راټول سوي وو. د کوربه او مشر په توګه امین الله خان د خبرو لړۍ پیل کړه. انګریزان خامخا د غچ اخیستلو لپاره راوځي. دوی به د برنس او د نورو انګریزانو د وینو د هر څاڅکي په بدل کې ډیر خلک ووژني. زموږ او ستاسو جهاد ختم سوی نه دی. جهاد خو اوس پیل کېږي. موږ باید مجاهدین او غازیان د مقاومت لپاره چمتو کړو. عبدالله خان هم ورته خبرې وکړې او ویل جهاد فرض دی. موږ باید له شهادت ونه ډارېږو او په سر او مال د دښمن مقاومت ته ځانونه ټینګ کړو. د دغو دواړو مشرانو په ګډون په کوټه کې ټولو ناستو میلمنو د زړه په تل کې د انګریزانو له بریده ویره لرله خو پر خوله یې څه نه راوړل. دوی د انګریزانو په پوځي ځواک ښه خبر وپوهېدل چې هېڅوک یې مخې ته ځان نسي ټینګولی. تر امین الله خان او عبدالله خان وړاندې امیر دوست محمد خان هم د جهاد اعلان کړی و خو کله چې د انګریز لښکرې لا د کابل دروازې ته نه وې رسېدلې د امیر په ګډون ټوله وتښتېدل. اوس چې د انګریزانو غوسه پارېدلې ده څوک به څنګه ځان ورته ټینګ کړي. د غونډې یو ګډونوال ویل آیا شا به منځګړیتوب ونه کړي چې د انګریزانو د غچ اخیستلو مخه ونیسي؟ له یوې خوا سوړ ژمی دی او له بلې خوا روژه ده. نو موږ به څنګه د انګریزانو د ډزو په وړاندې مقاومت وکړی شو؟ له دې خبرې سره سم په کوټه کې د څو شیبو لپاره چوپتیا خپره شوه.
ځینو د هوکړې په ډول سرونه وښورول او ځینو بیا په هیښو سترګو امین الله خان ته کتل چې څه ځواب به ورکړي. خو د امین الله خان پر ځای عبدالله خان په خبرو پیل وکړ. د خدای په لاره کې جهاد کول اسانه کار نه دی. جهاد سرښندنه او قرباني غواړي. موږ باید ویره ونه کړو. خدای زموږ پر خوا دی. هیر باید نه کړو چې انګریزان نه یوازې زموږ پر هیواد یرغل کړي بلکې زموږ پر کور او ناموس هم سترګې سرې کړي دي. موږ نو څه کولی چې په بې غیرتۍ کې ژوند وکړو. تر بې غیرته ژوند مرګ څو ځلې شرف لري. امین الله خان بیا له یوې خوا د انګریزانو له پوځي ځواک ښه خبر و او له بل لوري یې جګړه د ځان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه زیانمنه ګڼله. ځکه خو یې ویل موږ د شاه په خلاف بغاوت نه دی کړی او که تاسو سلا ورکوئ چې شاته پیغام واستوو چې د انګریزانو د برید مخه ونیسي زه مخالفت نه کوم.